آیا تاسو غواړئ خپل واتساپ اپلیکیشن د بې له کوم اپلیکیشن نه فنګر پرنټ ولګوئ؟ آیا تاسو غواړئ واتساپ ته یو داسې کوډ ولګوئ هر کله چې تاسو غواړئ د هغه نمبر بدل کړئ نو هغه به لومړی ستاسو څخه غواړي. آیا تاسو غواړئ چې د خپل د واتساپ د چټس په صفحې باندې خپل یو ښایسته عکس ولګوئ؟ ملګرو که چیرې ستاسو ځواب ووي نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. زموږ سره تر پای پورې واوسئ. السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغه جوړه به یاست. په نننۍ ویډیو کې به ستاسو د واتساپ درې داسې مهم شیان در وښایم چې شاید تر اوسه پورې به تاسو ته معلوم وي. او ملګرو دا باید تاسو ته معلوم وي ځکه چې دا ډېر مهم دي. د هغه لپاره به لومړی تاسو د خپل واتساپ اپلیکیشن خلاص کړئ. او دلته به ملګرو کله چې تاسو خپل واتساپ اپلیکیشن خلاص کړئ نو په سر کې دا درې ډاټس وینئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. او دلته به ملګرو په د سیټینګز باندې کلیک وکړئ. او دلته به ملګرو په د اکاونټس باندې کلیک وکړئ. لومړی ستاسو ته ملګرو د ښیم دوه ډېر مهم شیان. اول موږ کولی شو خپل واتساپ ته بې له کوم اپلیکیشن نه فنګر پرنټ ولګوو. او دوهم ملګرو موږ کولی شو واتساپ ته یو داسې کوډ ولګوو چې هر کله موږ غواړو د هغه نمبر وبدل کړو او یا هم ځینې وخت کله چې موږ غواړو هغه راخلاص کړو نو هغه به موږ ته راځي مخکې له دې چې هغه راخلاص شي. نو لومړی درښیم څنګه موږ خپل واتساپ ته فنګر پرنټ ولګوو. د هغه لپاره به په د پرایوسي باندې کلیک وکړئ. او دلته به لاندې راسئ دا فنګر پرنټ لاک وینئ ملګرو. دا اپشن هغه وخت راځي کله چې تاسو موبایل خپله فنګر پرنټ ولرئ. که چیرې ستاسو موبایل فنګر پرنټ ونه لري نو دا اپشن ستاسو موبایل کې نه راځي. نو د هغه دپاره کول فنګر پرنټ لاک باندې کلیک وکړئ. او دلته ملګرو انلاک فنګر پرنټ دا به انیبل کړئ یا فعاله کړئ. لکه څنګه چې ما مخکې دې ته خپلې ګوتې نشان کړی ما یوازې غوښتل چې تاسو در وښیم د هغه په خاطر مې دا بند کړی و، غیر فعاله کړی مې و. ملګرو تاسو وینئ کله چې په دې باندې کلیک وکړو دا بیرته آن کړو دلته تاسو نه دی خپل ګوتې نشان غواړئ دا ورکړئ. دا په اتومات ډول ستاسو د خپل هغه ګوتې نشان سره برابرېږي چې تاسو خپل موبایل ته ورکړی وي. او دوه ملګرو ستاسو درښیم څنګه موږ هغه کوډ واچو کله چې موږ د هغه نمبر بدلو نو هغه به لومړی زموږ څخه غواړي. د هغه لپاره به تاسو دا ټو سټیپ ویریفیکیشن باندې کلیک وکړئ. څنګه چې ما مخکې دا فعاله کړی دا په انټرنیټ باندې فعاله کېږي ځکه اوس زه انټرنیټ لاسرسی نه شم کولی چې یو ځل بیا یې فعاله کړم بیا یې تاسو ته در وښیم. د هغه لپاره به ملګرو کله چې تاسو غواړئ دا فعاله کړئ لومړی ستاسو نه ایمیل غواړي او بیا هغه کوډ چې تاسو یې ډېر استعمالوئ. مثلا داسې کوډ واچوئ ملګرو چې ستاسو په یاد پاتې کېږي او درنه هېر نه شي. ځکه چېرې ستاسو نه هغه کوډ هېر شي نو تاسو نه شئ کولی د خپل واتساپ نمبر بدل کړئ. او دوهم ملګرو ډېر ښایسته شی هغه دا ده چې موږ کولی شو خپل د واتساپ د چټس په صفحې باندې خپل یو ښایسته عکس ودرو. مثلا د واتساپ خپل دا عکسونه ځکه دا دومره خوندور شی نه وي. ملګرو موږ کولی شو خپل خوښې یو ښایسته عکس پرې ودرو. د هغه لپاره به یو ځل بیا په دا درې ډاټس باندې کلیک وکړئ. او دلته به په دا سیټینګز باندې کلیک وکړئ. او دلته به په دا چټس باندې کلیک وکړئ. او دلته په دا والپیپر باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو په دې باندې کلیک وکړو نو ملګرو تاسو به د خپل واتساپ یو داسې ساده عکس د چټس د صفحې یو ساده عکس راشي. مثلا ستاسو د واتساپ د چټ صفحه داسې ښکاري. نو که غواړئ چې په دې باندې یو ځان یو خپل ښایسته عکس ولرئ د هغه لپاره به دا چینج اپشن باندې کلیک وکړئ. او دلته ملګرو تاسو څلور اپشنان راځي. اول برایټ، ډارک، سولیډ کلرز او مای فوټو. ملګرو دا برایټ کې د واتساپ خپل ډېر ښایسته صفحې هم شته چې هغه ملګرو ستاسو نه ډاونلوډ غواړي. لومړی باید را ډاونلوډ کړئ بیا یې تاسو کولی شئ په خپل صفحه باندې ودروئ. په ډارک کې هم همداسې ښایسته صفحې لري. په کلرز کې هم همداسې هر رقم کلرز. او مای فوټوز ملګرو هغه دی چې تاسو کولی شئ خپل د ګالرۍ نه یو ښایسته عکس پرې ودروئ. مثلا ما دغه عکس پرې درولی مخکې نو اوس ځکه دا ما ته مخته راځي. نو که غواړئ چې خپل ګالرۍ یو عکس پرې ودروئ نو سمپلی په دې مای فوټوز باندې کلیک وکړئ. او دلته ملګرو هر یو عکس چې مو خوښ و هغه انتخاب کړئ. زه دا عکس انتخابوم. وینئ ملګرو ما دا عکس انتخاب کړو. زه ښیم چې دا ما د واتساپ د چټس په صفحې راغلی که دا وینئ ملګرو دا عکس زموږ د واتساپ د چټس په صفحې باندې راغلی. دا ملګرو زموږ ویډیو خدای دې وکړي ته خوښ وړ ملګري.